السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، نن یوه وظیفه له تاسو سره شریکه کوم چې هغه خاص د رزق لپاره یو داسې مجرب عمل دی. دغه وظیفه کوشش وکړئ د جمعې په ورځ یې وکړئ. که د جمعې په ورځ یې نسئ کولی، په نورو ورځو یې هم کولی سي. د شوال د مکرمه اولینه جمعه، په دې جمعه چې دغه وظیفه وکړئ، انشاءالله چې هر قسم ته له فقر سره مخ یاست، الله تعالی به مالدار کړي. دا یعنې د مال او د دولت د لاسته راوړلو لپاره بهترینه مجربه وظیفه ده. انشاءالله چې دغه وظیفه وکړئ چې څومره مال او دولت ته مو ضرورت وي، الله تعالی یې درکوي. له فقر، مسکنت، غریبي څخه مې د عمر ابد لپاره الله تعالی خلاص کړي، ځکه چې الله پاک جل جلاله پر هر څه باندې قادر ذات ده. دوستانو، دا وظیفه ده د درود شریف. هغه درود شریف چې کم زه تاسو ته درښیم، اسانه ده، دومره سخت درود هم نه ده، هر کس یې کولی سي. خو که چیرې د جمعې په ورځ وکړئ، زیات تاثیر کوي. په نورو ورځو یې هم کولی سئ. کوشش وکړئ د جمعې مبارکې په ورځ باندې یې وکړئ، ځکه چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې زیات چانس د دعا د قبولیت ده. د جمعې مبارکې په ورځ باندې چې تاسو کم خواست کوئ، کم دعا کوئ، الله تعالی یې قبلوي. الله پاک جل جلاله خو په هر وخت، په هر سیکنډ، په هر حالت کې پر دې باندې قادر ده چې د انسان دعا قبوله کړي. خو کم زیات د قبولیت وخت چې ده په دې جمعه مبارکه کې ده، خو هغه بیا داسې یو ساعت دغه انسان ته نه ده معلوم چې کم ساعت ده فوراً الله تعالی دعا د انسان قبلوي چې هر رنګه جایز حاجت لپاره دعا وکړي. نو دوستانو، دا وظیفه ده چې خاص د مال او دولت لپاره. که تاسو اوس وګورئ، انسانان په مال او په رزق، مثلا په پیسو ګټلو پسې بې انتها زیات تکلیفونه کوي، جلاوطني کوي، خپل اولاد، خپل کورنۍ، هر څه پرېږدي. یعنې د دنیا هغه هره سختي پر ځان تېروي، خدای مال او دولت لاسته راوړي. نو نن یو تکلیف هم پر ځان باندې تیر کړئ، دا یوه وظیفه وکړئ. داسې نه ده مثلا چې یوازې وظیفه کول انسان بالا کیني، بس هغه د زندگی ورته کافي ده، بالا ده ته به رزق له اسمانه راوري. خدای به کم د دنیایي کاروبار کې چې کم دی محنت کوي او ورسره سره دا وظایف یې ملګري کړي، انشاءالله که کم وخت هم الله تعالی د هغه خواست، هغه دعا یې قبوله کړله، بیا الله پاک جل جلاله داسې ده ته ورکوي. مثلا له غیبي خزانو څخه به الله تعالی د غیب و خزانې د رزق ورباندې راخلاصې کړي چې د ده سوچ او فکر ګمان به هم نه له هغه طرف به یې الله تعالی ورکوي. بیا که دی په کال باندې یې پخوا څومره ځان ستړی کوئ، څومره مال او دولت یې ګټئ، دغومره به بیا الله تعالی په یوه ورځ ده ته ورکوي. تر هغه به وسا هم وي، ځکه چې د دعا دا برکت وي، د وظایفو دا برکت وي. نو کله چې د هم دعا قبوله سوله، نو بیا انسان ډیر په سهولت، په اسانتیا سره مال او دولت لاسته راوړلی سي. نو محترمینو، که د دنیا هر کار کوئ او پیسې ګټئ، دولت ګټئ، له هغه کاروبار سره سره دا وظیفه هم ورسره ملګرې کړئ. کاروبار کوئ، دا وظیفه هم کوئ، اسانه وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده، وخت نه غواړي چې ته لمونځ کوې، اودس به دې وي، قرآن کریم تلاوت به کوې، بیا به دا وظیفه کوې، دغه یې نسي کېدلی. نه، که کاروبار کوې، که روان یې، که ناست یې، که پروت یې، په هر وخت کې دا وظیفه کولی سي. که به اوداسه یې، که بغیر له اوداسه یې، دا وظیفه کولی سي. دا کم دی، مقرر معلوم وخت نه لري. نو دوستانو، دا وظیفه چې تاسو کوئ، انشاءالله الله تعالی مهربانه ده چې ته دعا وکړې د رزق لپاره، الله تعالی به بې انتها مال او دولت درکړي. یا څومره چې درکړی ده فی الحال، په هغه به الله پاک جل جلاله درته اکتفا وکړي. یعنې د هغه چې ته 100-200 زر ګټې، هغه به تاسو ته د لکاو ځای نیسي. یعنې دومره به الله پاک جل جلاله پکې برکات واچوي. نو دوستانو، دا وظیفه د جمعې په ورځ هم وکړئ، او کله جمعې نه بعد یې کوئ، مثلا په کاروبار باندې اخته واست، په دې دوران کې چې کوئ، الله تعالی به په کاروبار کې برکت واچوي. که د بل مزدوران یاست، د بل نوکري کوئ، غواړئ چې له دې څخه مې الله تعالی خلاص کړي او خپل شخصي کار، خپل کاروبار خپل مخې ته، او دا رزق بې انتها ډیر الله تعالی درکړي، نو هم دا وظیفه په دې وخت کې کوئ. انشاءالله الله پاک جل جلاله به د بل له مزدوري خلاص کړي، د خپل کاروبار، د خپل ځان ته شخصي کاروبار، دکانداری، یا تجارت اسباب الله تعالی درته برابر کړي.
یا که په کاروبار کې مې رکاوټ د هغه رکاوټ د ختمېدلو لپاره به الله تعالی اسباب درته برابر کړي. دوستانو کې د جمعې په ورځ کوئ هم مثلا ما تاسو ټول په هر وخت کې کولی سئ دغه وظیفه تقریبا 100 واره وایاست. 100 واره دا وظیفه وایاست: اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. بس دا وظیفه ده. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. دا وظیفه د ورځې 100 واره وایاست، پر ځان باندې جوف کوئ. لغه نه بعد د خپل رزق د خپل کاروبار په باب باندې دغه حدیث، دغه درود شریف الله تعالی ته وسیله کیسی. الله دې دغه درود شریف په برکت سره ته ماته مال او دولت راکې او فریضه کې راته برکت واچوي، او الله د بل له مزدوري څخه مې وساتي، په کاروبار کې ترقي را نصیب کړي انشاءالله. داسې وظیفه ده چې خپله به د دې وظیفې نه بعد الله تعالی تا ته کامیابي در نصیب کړي. نو دا وظیفه و دوستانو په ورځ کې 100 واره وایاست. الله مهربانه ده چې دعا به دې قبوله شي، الله تعالی به دې کامیاب کړي. الله تعالی دې وکړي دا وظیفه تاسو وکړئ. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.